توب چې دی دا په دریو څیزونو کې دی، فی المرأة والدار والفرس، په ښځه کې او په کور کې او په اس کې سورلی کې. په ښځه کې سپیرتوب، په کور کې او په سورلی کې. وی د ښځې سپیرتوب څه دی؟ نبی علیه صلات وسلام وفرمیل وی د ښځې سپیرتوب دا دی چې د دې مهر سیوی چې د دې مهر سیوی دا د دواړو جهادو سر ده. د ښځې سپیرتوب دا دی وی چې د دې مهر سیوی، او دا بد زبانی د دې نه خاون هر ټیم ستړی او سرتی نه ټکوي. او د کور سپیرتوب دا دی چې ګاونډي بد عملی. دا د کور سپیرتوب دی چې ګاونډي بد عمله، چې کور ګورې که نه نو ړومبې د ګاونډي تپوس کوه. د کور سپیرتوب چې دی هغه د ګاونډي بد اخلاقه ګاونډي دی. او د کور دویم سپیرتوب هغه تنګوالی دی، چې کور تنګي تنګ. او نبی علیه السلام وفرمیل والفرس، د اس او د سورلی سپیرتوب دا دی چې ته پې سورلی نشي کولی، نه تا له موقع د سورلی نه درکې او جهاد لیب نشي بوستی، نو دا سورلی چې ده دا سپیره سورلی ده، دا سپیره سورلی ده. ځان له ښه سورلی وګوره. چې کور ګاونډي بد اخلاقه دی، ځان له بهترین کور وګوره، ځان له ښه کور وګوره. او بیبي بد اخلاقه ده، ځان له د ښه بیبي انتخاب وکړه، ځان له د ښه بیبي انتخاب وکړه. خلق زنانه ولم ورکی اکثر د چا بچی نه وي د قربانۍ وینه وسکه. د دې سکل حرام دی، حرام، ناجایز او حرام. کاغه د قربانۍ څاروی دی او که د قربانۍ نه دی، خو چې حلال شي او د ده نه وینه وځي دې ته دم مسفوح وایي. دا وینه چې ده دا حرامه ده، حرام. د دې سکل بالکل ناجایز دی، که د قربانۍ وي او که د غیر قربانۍ وي، دا بالکل ټیک نه دی. د دې نه احتراز وکړه. بعضې خلق الاکثر د څاروي دا خصوصیتین چې دا خوري دا مکروه تحریمی دی، دا مخوری، دا کتابونو لیکلی دی، دا مکروه تحریمی دی، د دې خوراک ټیک نه دی. بعضې خلق پې باقاعده جنګونه کوي، دا ورته لوی سیز ښکاري، نو د دې خوراک هم مه کوئ. دا چې دی دا ټیک نه دی. بعضې خلقو نه یو بله کمی کوتاهي کېږي او په هغې کې ټول خلق مبتلا دی. دا مسله ښه په غور واورئ. قربانی وی هغې کې 2 کسۍ 3 کسۍ 4 5 شپږ دي چې کله د غوښې تقسیم کوي نو داسې به غوښې جوړي کې یو با په له مخ کې، دا د چا؟ دا د پلانکي. ته به وایې خسڼی راوختو، دا د چا؟ دا د پلانکي. دا تقسیم د غوښې چې دی دا کتابونو لیکلي، دا ټیک نه دی. اوس په دې سوشل میډیا باندې ډېر کلیپس مې ولیدل، مختلف خلک وایي چې په میخه قرباني نه کیږي او هغې له ډېره هوام میلاو شو، وایرل هم شو. تاسو څه وایې؟ اسلام سپیسیفیکلی څه وایي؟ شبیر صاحب زه به تاسو ته په لنډو یوه خبره وکړم. د دې یو اسان حل دا دی چې کم خلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نږدې وو نو هغه په قرآن او حدیث ډېر ښه پوهېدل. چې یو کس تابعي او هغه صحابي لیدلی او د صحابي نه یې روایت نقل کړي، نو چرته د هغه خبره او چرته د اوس زمانې زما خبره، د دې به ډېر فرق دی. حسن بصري رحمت الله علیه نوم به تاسو اورېدلی، دا تابعي دی خو په کبارو تابعینو کې دی. دنیا صحابی لیدلی دي، د هغې نه یې روایات نقل کړي دي. حسن بصري رحمت الله علیه وایي چې میخه د غوا یو قسم دی، څنګه چې په غواګانو باندې قرباني کېږي داسې په میخ هم قرباني کېږي. هر چې دا خبره دی دلیل کې پیش کی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په میخه قربانی نه ده کړې، نو په جزیرة العرب کې میخه ونه، نو چې ونه نو د هغې خو دا ثبوت نه شو چې جایز نه ده. د میخې پی جایز دی که نه؟ پی خورو، غوښه خورو او قرباني پې نه کېږي، نو پی حلال دی، غوښه حلاله ده، نو قربانۍ کې څه قباحت